السلام علیکم ستړي مسئ نن سه شنبه د 1403 کال د 11 میاشتې 2 نیټه چې د 2025 کال د جنوري ل 21 نیټې سره سمون خوري د سکون راډیو د ویپاڼې او خپل رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د سرپرست حکومت د اقتصاد کمیسیون د تخنیکي کمیټې په نوبتي ناسته کې د اوبو او برېښنا تولیدي بندونو د ساتنې او څارنې اوسپنې سرب او جستو مرمرو ګاچ او نفراید ډبرو یو شمېر قراردادونه د ارزونې راپورونه وړاندې شوي دي. د کندوز ولایت د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د 40 میلیون افغانیو په لګښت 18 کیلومتره فرعي سړکونو د پخولو چارې پیل شوي دي. فراه کې د الغرافه موسسې له لوري د کډوالو او بیرته راستنېدونکو لپاره د 108 کورونو او یو جومات د رغولو چارې پیل شوي دي. د یادې پروژې د پرانیستي په مراسمو کې د اطلاعات و کلتور سرپرست وزیر خیر الله خیرخوا د الغرافه موسسې د پروژو ستاینه کړې او د نورو ورته پروژو د پلي کولو ژمنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د ډنمارک د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 20 میلیونه ډنمارکي کرون چې 2.8 میلیونه ډالر کېږي مرسته کړې ده. اوچا پر ایکس پاڼه د ډنمارک له دغې مرستې مننه کړې ده. تر دې 4 ورځې وړاندې هم اوچا خبر ورکړی و چې ایټالیا له افغانستان سره 4.5 میلیونه یورو بشري مرسته کړې ده. د پاکستان ملکی هوایي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې په ګوادر بندر کې د چین په مرسته جوړ شوی نوی نړیوال هوایي ډګر په رسمي ډول خدمات پیل کړل. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پرون شاوخوا 11 بجې په لومړی دغه نړیوال هوایي ډګر کې کښته شوه. دا و د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.